چې د سهار مونځ امام سره په اخري رکعت کې په حالت رکوع کې راونیسي او بیا امام سلام وګرځي او هغې نه وروسته به ته 2 رکعته مونځ کوي او که 1 رکعت په کوي او کله چې ته مونځ دپاره ودرېږي نو ته به په ابتدا کې ثنا وایي او که نه به وایي. ګران کتونکو دا ډېره زیاته مهمه او ډېره زیاته ضروري مسله ده ځکه چې دې مسلې نه ډېر خلک چې دی ناواقفه دي، ډېر خلکو ته دغه مسلې پته نشته دی. ګران کتونکو چې کله ته سهار مونځ ته راغلي او امام په جمع باندې ولاړ دی او د امام چې دی دا 2م رکعت دی او امام په حالت رکوع کې دی، نو په دغه صورت کې ته چې راغلی او تا تکبیر تحریمه وویلو او دغه امام سره په حالت رکوع کې شامل شي، مطلب دا چې امام د رکوع نه دی اوچت شوی، په حالت رکوع کې ته امام سره شامل شولی او تا بیا دغه رکعت امام سره مکمل کړو، نو په دغه صورت کې چې کله امام سلام وګرځي ته به ودرېږي او اول به چې ثنا ووایي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تا ته 1 رکعت پاتې دی، 1 رکعت امام سره ادا شوی دی او 1 رکعت لپاره ته چې دی الحمد شریف وایا، هغې نه وروسته چې دی بیا سورت وایا او بیا رکوع وکړه او 2 سجدې وکړه او اخري قاعده وکړه او سلام وکړه، ستا دغه مونځ مکمل شولو. خو که چېرته ته جومات ته داخل شولې او په دغه دوران کې امام په رکوع کې دی خو چې تا تکبیر ویلو او ته چې رکوع ته تلي یا چې دی تا تکبیر ویلو په دغه دوران کې امام د رکوع نه راوچت شولو، نو په دغه صورت کې ته امام سره چې دی مونځ کې داخل شه، اگر چې ته ورسره 2 سجدې هم وکړه، ته ورسره بیا اخري قاعده هم وکړه چې امام کله سلام وګرځوي نو تا امام سره رکعت نه دی رانیولی، ځکه چې تا نه رکعت پاتې دی، رکعت به هله رانیول شي چې کله ورسره تا رکوع مکمل کړی وی. نو اوس طریقې کار دی چې امام سلام وګرځولو ته ودرېږه او مونځ چې دی د ثنا نه شروع کړه سبحانک اللهم وبحمدک تر هغه ولا اله غیرک پورې اعوذ بالله بسم الله ووایه، بیا الحمد شریف ووایه، بیا هغې نه وروسته چې دی سورت ورسره ملګری کړه، بیا رکوع وکړه، بیا سجدې وکړه او بیا هغې نه وروسته بېرته رابوته شه ځکه چې ستا 1 رکعت ادا شلو. هغې نه وروسته بیا چې دی بسم الله ووایه، بیا هغې نه وروسته چې دی سورې فاتحه ووایه او سورت ورسره ملګری کړه او دغه 2م رکعت هم مکمل کړه. نو په دې طریقه باندې به ستا دغه د سهار مونځ چې کوم مونځ تا ته د امام نه وروسته په کومه طریقه باندې پاتې شوی و نو په هغه طریقه باندې به ستا دغه مونځ بیا مکمل شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.